یو کیسه درته کوم زما یارانو ای په ما ګرانو راته بخشي زما خواږو دوستانو دا کیسه د غریبۍ او بېوسۍ دی څوک د خپلو هم پراته دی په یو کلي کې غریب غوندې انسان وای ډېر قدردان او سوچ غریبي واپس ناستان تلاش ته مزدورۍ بګرځېدلو نه ښکارېدلو د بچو په رزق درک نه پوهېدلو په یو ورځ ورته بچي نارې سوري کې الله وایي ژړا بابا جانا مونگی وہا کتاب کیگی وہا سالی ورکاوی پلار خپلو بچو تا دا گولالو تا صبر او کئی سر اٹھائے روڑا ما کرتا دل بچو خبری پلار چی واوری دلے وای سلگی کلالے بیوا سوا وخکستا گباہی دلے سوچ کے ناستے وائی بس بس چل کی گی زڑا میں خوگیگی چے بچی رتا دلوا گینا جاڑیگی دا غریب چی دخ پل کورا را بہر شای او تارا تر شو دیر نکاما دیو قام سڑی سوال کر شو خانو ایل ورطا مغونا پی جندلے ام خوائی رغلے صدکار دیو تسان گائے رغلے وی چوپ خندیگی چوک اختا پامیر دزان دے دلتا کی غریب ساڑی تن ژوندون ډېر ګران دی دلتا کی غریب ساڑی تن ژوندون ډېر ګران دی سپ خاندیگی سوک اختا پبیر دزان دے دلتا کی غریب سڑیتا ژوندون ډېر ګران دے دلتا کی غریب سڑیتا ژوندون ډېر ګران دے غریب ول چې مجبوری امر واستله تا تارا غله غرض می دادی ام پیسو پسیرا غله خانہ کور کے میں بچی دلواگ جاڑی رازانی غواڑی وائی لڑ دے بابا جان روٹے براوڑی خانو یل ورتا نن راغلی بیارا نشه ماتا هیچ نشه
زور زاپخ پالالا رب واپشه دا غریب د خان دربار نه راوانیږي ورو ورو ژاړيږي وای کور کې په بچو بس تیریږي اخیر دا چې تند خپل زندگی شو واخی مات شو ځاني مرګ شو بغام د غاری بشم دلته قدر د انسان نشته حیوان دی ژوندون یې ګران دی کس کمرې نه دو غریب ساړي کوروران دی د غریب سړی څوک نه اوري خبره د زړګي سره د مالدار سړی اوبه کیږي په پره چې غریب شي څوک د خلکو د پیغور شي رنګي تک تور شي ډېر ناکام د غمو ور باندې زور شي څوک چې نه پیژني لار د انسانیت کړي جهالت خدایا مور کوي ها غوتا دولت مایل یاستی پر تکړی دوالا سنا کوم سوالنا خدایا ورکه خوار غریب تا دولت غمجن کیسه د پاره اوازونه وړاندې کوي جناب محمد جنان خاکسار او جناب الیاس مدخوش شعر د دې غمجن کیسه الیاس مدخوش ریکارډینګ خاکسار اسلامي سټوډیو ګوره خټان انجینیر احمد الله اورکزی والسلام